ننګرهار کې پاکو اوبو ته د لاسرسي او پراختیا په پار د اوبو 14 واټر پمپونو ته د برېښنا رسولو نوی فیډر له لګولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه فیډر د پرانیستو مراسمو کې د هیواد د ښاري اوبو رسولو او فضلابو اماراتي شرکت اجرایوي مشر وویل د برېښنا دغه فیډر سره به د جلال آباد ښار زرګونه کورنۍ پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی پیدا او د 3 ساعتونو پر ځای به 14 ساعته اوبه ترلاسه کوي. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړه شوې وه چې مخکې زموږ ښاریان محترم ښاریان د اوبو د سختو مشکلاتو سره مخ وو. موږ هغوی ته په ټوله ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته خدمات لرل. لله الحمد دغه پروژې په تکمیل باندې به اوس موږ هغوی ته د 10 نه تر 15 ساعتو پورې د اوبو خدمات ولرو چې په دې سره به زموږ د ښاریانو ډېره لویه ستونزه حل شي. په راروان کې هم پروګرام لرو چې دغه پروسه چونکې د ټول ښار دپاره دغسې یو وسایل او اسباب برابر کړو تر څو ټول محترم ښاریان د دغې ستونزې نه خلاص شي او د پاکو اوبو نه برخمن شي. د ختیځ زون پاکو اوبو رسولو او فضلابو رئیس وایي دغه فیډر سره به د ښار په 15 ناحیو کې 11,000 کورنۍ پاکو اوبو څخه ګټه واخلي او نږدې وخت کې به پاتې 4 ناحیو ته هم خپل خدمات وغځوي. منګه 15 ناحیو کې تقریبا خدمات ترسره کوو. 11,000 کورنۍ ته پاکې صحي اوبه فلحال رسو او غواړو چې د نورو ناحیو ته هم پاکې صحي اوبه ورسو. په ورته مهال بیا د جلال آباد ښار اوسیدونکي د مسؤلینو دغه اقدام ستایي او پاتې ناحیو کې د صحي اوبو په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. ډېر ښایسته کار وشو ده او همدم د نورو توقع لرو چې نورې پروژې هم داسې راوړي نورو ناحیو لپاره. یوازې په دې باندې بسنه نه کوو، باید نور هم کار وکړي. د مسؤلینو په خبره پر دې پروژه شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او موخه یې د اوبو رسولو شبکې پیاوړتیا، د برېښنا ستونزو کمول او د ښاریانو لپاره د دوامداره خدماتو برابرول دي.